د خلکو له زیان شر او ضرر نه د بچ کېدو دعا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ژباړه: هغه کسان چې خلکو یعنی منافقینو ورته ویل ستاسې پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي، له هغو نه وویریږئ. نو د دې په اورېدو د دغه مؤمنانو ایمانونه نور هم پیاوړي شو او منافقینو ته یې ځواب ورکړ چې زموږ لپاره الله پاک کافي دی او همغه ډېر ښه کار جوړونکی دی. کله چې دوی دا دعا وکړه سملاسي الله تعالی ومنل او دا ځواب یې ورکړ: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. ژباړه: په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول، هغو ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله له خوښې سره سم تک کولو مرتبه یې هم وموندله. الله پاک ډېر ستر لورونکی دی. تاسې هم چې کله له داسې حالت سره مخ کیږئ چې څوک درته ضرر رسوي، زیاتیا در سره کوي، ډاروي مو یا تاسې له کوم څه ډارېږئ، همدا دعا په ژبه جاري ساتئ چې حسبنا الله ونعم الوکیل یا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله. ان شاء الله زر تر زره الهی مرسته درته رارسیږي. په دغو آیتونو پسې وروسته په قرآن کریم کې الله تعالی د ویرې اصلي سرچینه موږ ته ښیي: انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. ژباړه: اوس تاسې ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان یې بې ځایه ویرول. له دې عمله په راتلونکي کې تاسې له کافرانو څخه مه ویرېږئ، له ما نه وویرېږئ که تاسې په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یئ. که واقعا ایمان مو راوړی، له شیطان او شیطان صفته انسانانو مه ډارېږئ، بلکې الله تعالی ته پناه یوسئ چې له هر شي نه مو وساتي.